جوړ په خیر څنګه یې ښه په خیر سلام علیکم دا د شهیدانو چوک راځي کې په خیر یاست مارکیټ دا سړک ته وینې نوی جدید السلام علیکم ګرانو دوستانو هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست نو یو ځل بیا راوتلي یو کندهار ښار ته نو غوښتل مو چې دا ښار در باندې ووینو په دا ښار کې وګرځېږو ډاکټر صاحب هم را سره ده نو ډاکټر صاحب غوښتله چې یو کرتۍ رانیسي ځان ته نو مال زه به یو ولاګ جوړ کړم نو تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ دغه مارکیټ ته رالو په دغه دوکان کې ما کرتۍ لیدلې وه سلام علیکم جوړ په خیر څنګه یې ښه په خیر یې شکر ها کرتۍ مې دلته لیدلې وله دغه وه فکر کوم دغه ته په دې کې د ده اندازه راواخله د ده دا ټولې کرتیانې دي ګوره تخفیف پکې دغه د کرتۍ اوس ډاکټر صاحب اغوستې ده دغه رنګ څنګه ده ډاکټر صاحب ته کې معلومېږي که نه کې معلومېږي هغه صحیح ده ستا دپاره کرتۍ صحیح ده صحیح ده نو موږ به تخفیف څو را سره کوې ځه صحیح ده نو ډېره مننه بس 12,500 قیمت و اوه 14,500 نو 1000 افغانۍ یې موږ ته راکړه کور ودان ډېره مننه خدای په امان خیر یوسې ډېره مننه داسې به لږ وګرځېږو په دا ښار کې دغه ساحه مو ډېر وخت نه در باندې لیدلې ډېر وخت کېږي دې خواته نو دغه مایانو ده شیان خرڅېږي مایان ها څنګه یې په خیر یې د مثالي دې و مخامخ خو نو شهیدانو چوک ده دا دې غوښې دا دې صاحب کوفته کوي سلام علیکم خیر یې جوړ یې ښه دا د شهیدانو چوک ماشوم ګورم کار کوي درس وایه خیر یې جوړ یې ښه په خیر یې و خود راځي کې په خیر یاست صحیح ده دا فاست فوډ ریډي دي لکه ما موټر چیرې درولی بیا خیري مارکیټ وچ ول دې مخ واړوئ ډاکټر صاحب ته مو کرتۍ ور رانیوله د رنګ و شان یې د ده خپل انتخاب و نو بس خدای پاک ډاکټر صاحب مبارک دې شه اوس به ولاړ شو یوارې د الجدیدو خواته
دا د جامع عمر کار یې جریان لري، ډېره حده تکمیله سوې ده، بس یو 10% کار یا 20% کار کې پاته و. دا منارې پاته دي او دا شاوخوا محیط یې جوړېدل غواړي. دا بیا سیده کړی دا سړک د ډنډ چوک ته. دغه د الجدید مارکیټ مور زیږنتون الجدید په څنګ کې. نن د پنجشنبې ورځ ده، کندهار ښار کې ډېر رش وي، عموما د پنجشنبې په ورځ زیات رش وي، ځکه بیا سبا جمعه ده د خیره، نو د جمعې په ورځ بیا ښار ګرده بند وي، بیا شی نه پیدا کېږي، نو هر سړی کوشش کوي چې نن خپله سودا پوره کړي چې بیا د جمعې ورځ تېر شي ته ضرورت نه وي. نو دغه د جامع عمر پر دا بله خوا ورته راوګرځېدو بېرته د الجدید، د دې خوا څخه سمه معلومېږي. ښه غټه ساحه، ښایسته ساحه یې ده چې ښه داسې دغه ورته وکرل چې ګلانو چمنیانو شان ښه ښایسته ځای ځینې جوړېږي. شرش نه ده زموږ نوبت. دا سړک د وینې نوی جدید یو څه وخت یې کېږي، خو زما نن تقریبا نن اوله ده که دویمه ده ورباندې راځم. نو اوس سیده وتلی ده د احمد ولي خان چوک ته. موږ هم د خیره سره روان یو د کور پر طرف. نو دا و د نن ورځې یو ولاګ، تر بیا د خدای په امان ښه وخت، بای بای.